السلام علیکم ملګرو. دې کلاس کې مونږ خبره کوو د فالو اپ. فالو اپ څه کار کوي؟ مثال کې تو پر مونږ سره دلته یو سرکل دی داسې، او زه وایم چې دې سرکل نه دی یو ډیزاین غونته زه جوړ کړم، یو ډیزاین دې تاو شي. نو زه اول هغه ډیزاین جوړوم، ډیزاین د په ایکس سوري په زد اکسس باندې جوړوم. زه لږ معمولی غونته بره لاړم، بیا داسې په ریډ سایډ لاړم، بیا دلته رالم، صحیح ده، او بیا داسې رالم، او بس داسې سابجیکټ مې جوړ کو او راله ما دا مې دې سره یو ځای کو. که دا یو ځای شوی نه وي، ها دلته مونږ غلط لاړو، کنټرول زیډ مونږ هغه دا لاین مونږ به والو دلته په زیډ اکسس باندې، صحیح ده، دلته به په ریډ او بیا زیډ، او داسې به راشو په ریډ باندې او په زیډ به راشو، دا دواړه به میلاو کو خپل منځ کې، صحیح ده. دا اوس جوړ شي نه، تاسو به خیال کوئ ریډ او ګرین ته به خیال کوئ، صحیح ده. زه به دې کې لږ هغه آرک په ذریعه باندې زه را ګوټونه آرک کم، لکه زه یم چې د دې نه دې پورې دا آرک شي داسې، صحیح ده. دا به زه ډیلیټ کړم، دا سایډونه مې ډیلیټ کړل، او دا سایډ هم که تاسو آرک کوئ نو زه به دا هم آرک کم. تاسو ته ما آرک کلاس اغوستی و، ویې ګورئ، صحیح ده، ته وګوره. او که دا آرک کوئ نو دا هم آرک کوئ. سو بس تاسو یو ډیزاین جوړ کړئ سمپل. تاسو د فالو اپ کمانډ کوم چې دا څنګه کار کوي، صحیح ده. اوس فالو اپ څنګه کار کوي؟ فالو اپ کوي چې تاسو به تر ایج سلیکشن لای زم دا ډیزاین دی بالکل د دې سرکل نه تاو شي. نو تاسو به دا څنګه کوئ؟ تاسو به اول راځئ د دې دا چې کوم ایج دی دا به سلیکټ کړئ. نو دا خو دلته یو په یو کلیک سلیکټ شو ځکه چې دا یو آبجیکټ دی، یو سرکل دی. تاسو به دا سلیکټ کړئ، بیا به فالو اپ ته راشئ، په دې به کلیک کړئ، بیا په دې کلیک کړئ. نو وګوره څه جوړ شو، او ما غشان آبجیکټ چې دی تاسو وګورئ دې سرکل نه تاو شو تاسو ته، صحیح ده. خو دا وګوره دا لږ بار تاو شو، دا ولې چې دا د دې نه تاو شو. دا به تاسو ونیسئ، دا به اول موو کړئ، د دې ګوټ نه ونیسئ، دلته یې پرېږدئ، سوري غلط شو، دې کې چې بالکل دا د دې راپاسئ نو په دغه ځای به جوړیږي، صحیح ده. نو څه چل به وکئ، دا سرکل به سلیکټ کړئ، دا ایج به سلیکټ کوئ، صحیح ده. بیا به په دې کلیک کوئ، فالو اپ ته به لاړ شئ، بیا په دې کلیک کوئ، تاسو ته به هغه شان یو آبجیکټ بالکل پرفیکټ جوړ شي، صحیح ده. اوس داسې هم دا کار کوي. زه راځم، ما یو آرک دلته جوړ کو، صحیح ده، بل آرک مې دلته جوړ کو، داسې رالم او داسې ورپسې ځه، سوري. اوس دا ما جوړ کو، زه یم چې دا ډیزاین دی بالکل په دې باندې راشي. نو زه به دا اول خو هلته موو کړم، دا اوس نه موو کېږي، دا اول ته دا ډیلیټ کړه دا لاندې، ځکه چې دا دواړه سره اټیچ شوي یو بل سره. نو دا به داسې ونیسئ، موو بیا کې دلته بیا کېږي، صحیح ده. اوس زه یم چې دا دې داسې فالو کړي، هغه ځای ته دې لاړ شي. نو به څنګه کوئ تاسو؟ که دا دلته تاسو یو ځای هم کوئ، څه خبره نه ده. ګوره دا زه لږ یو ځای کوم، او دا به داسې په دې طرف باندې یو ځای کړم، نو دا به یو آبجیکټ جوړ شي، دا به ترې ډیلیټ کړو، صحیح ده. او زه به دلته یو بل دغه وکړم چې زه به دا داسې معمولي غوندې لږ پترس، صحیح ده. بس ما هسې یو آبجیکټ جوړ کړ، زه به باقي پاتې ډیلیټ کړم. اوس راشئ، سوري، دلته به دا اول دا ټول سلیکټ کړئ. نو دلته به تاسو دا ټول به سلیکټ کوئ، داسې شیپ سره به دا ټول سلیکټ کړئ، صحیح ده. او بیا به څه وکئ، فالو اپ باندې به کلیک کړئ، بیا په دې کلیک کړئ. نو څه وګوره تاسو سره آبجیکټ هغه شان ټول تاویږي، صحیح ده. نو په دې به تاسو ته زه یو ډیزاین هم جوړ کړم بل کلاس کې انشاءالله، صرف په دې کې مې ورته هغه انټروډکشن درکولو. ښه، په دې باندې یو بله طریقې سم کار کېږي. ګوره تاسو دلته رالی، دا مو واغستو، صحیح ده. او دا تاسو څه ډیزاین جوړ کو، زه لکه غواړم چې د دې دا سایډونه دې بالکل هوار راشي. نو دا به څنګه راولم؟ زه به دلته یو آبجیکټ جوړ کړم داسې، صحیح ده. نو زه به څه چل وکړم، زه به دلته راشم، دا اول دا ایجونه به سلیکټ کړم، صحیح ده. او زه به بیا راشم دې ته، دا به هم سلیکټ کړم، بیا به زه راشم دې فالو اپ ته، او بیا په دې کلیک کړم. نو ته وګوره دا هر یو سایډ یې ما سره بالکل هوار رالو، دا ګوټونه ما سره سموت رالل، دې ته موږ سموت ایجز وایو. ته وګوره نو په دې طریقه هم دا استعمالیږي. په دې به تاسو ته یو سمپل ډیزاین جوړوم چې صرف دا فالو اپ پکې استعمال شي. نو هغې پورې ما سره اوسئ، انشاءالله بل کلاس پورې اجازت راکړئ. د الله حافظ.